بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیزی تلویزیون هلال و بخصوص علاقمندان برنامه فقهی در وهله نخست برنامه به همه شما خوش آمدید میگیم. شما بیننده تلویزیون هلال و بخصوص برنامه فقهی هستید که فعلا این برنامه به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش می شود. البته قابل تذکر است که برنامه فقهی هر روزه از رأس ساعت 3 تا ساعت 4 به امتداد 1 ساعت نشر می شود. اگر در این برنامه سوالات و استفساراتی داشتید می شود که به شماره 0789 11 18 19 تماس بگیرین و سوالاتتان را با ما شریک بسازین. قبل از اینکه موضوع برنامه را به شما بیان بکنیم، به جناب استاد مجیب الرحمن عاصم خوش آمدید بگیم. جناب استاد خوش آمدید به برنامه. تشکر. من هم به نوبه خود از شما و از همه کارمندان شما تشکر میکنم که در این برنامه بسیار مهم به ما وقت دادن تا با شنونده ها و کسانی که تلویزیون میبینن با اونها نظریات خود را در رابطه با موضوع شریک بکنیم و همچنان سوالات اونها را بگیریم و به سوالات اونها جواب ارائه بکنیم. بله. گران لیدونکو د خپرونه نمدوس محل په لایف یا هم په ژوندۍ بڼه باندې نشریږي. نن مو یوه ډیره مهمه موضوع انتخاب کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې د همدې یادې موضوع په اړه باندې چې اوس به له تاسو سره شریکه کړو، البته په اسلام کې د عباداتو د فلسفې په اړه باندې ده. د همدې یادې موضوع په اړه باندې تاسو خپلې پوښتنې هم کولی شئ له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. زموږ د خپرونې میلمه دی قدرمن استاد مجیب الرحمن عاصم صاحب چې سټوډیو ته تشریف راوړی. جناب استاد، مسلمان په د عبادت لپاره خلق شوی دی او عبادت زموږ د ژوند یوه ډیره مهمه برخه ده، خو ولې ډیر خلک په اسلام کې د عبادت په فلسفې باندې نه پوهیږي. که تاسې په لومړي سر کې موږ ته دا وایي چې موږ ولې پیدا شوي یو، زموږ د پیدایښت خلقت چیرته ځو، دغه څو اساسي پوښتنو ته که تاسو ځواب وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی مخکې د دې نه چې موږ د عبادت فلسفه، حکمت او ګټې او فایدې بیان کو او یا دا بیان کو چې عبادت څه مفهوم، څه فلسفه او څه حکمت لري، ولې موږ عبادت کوو، د عبادت هدف او مقصد څه ده. موږ لومړی د یو دریو پوښتنو سره مخامخ کیږو چې د فقه په کتابونو کې، همدارنګه د عقیدې په کتابونو کې، همدارنګه نور د اسلام د پیژندنې په کتابونو کې هغه سوالونه مطرح کیږي. هغه ده چې له کوم ځای نه راغلي یو، چیرته به ځو، او په وسط کې یو بله پوښتنه چې ولې راغلي یو. بله. یعنی په فارسی کې از کجا، برای چی و به کجا. بله. یعنی مختصرا که ووایو چې د کوم ځای نه راغلي یو، چا پیدا کړي یو او د څه دپاره پیدا کړي یو، او همدارنګه بیا به په آخر کې چیرته ځو، آخر زموږ انجام چیرته ده. نو دغه سوالونه هم د عبادت له فلسفې سره یو قسم تړاو لري، ځکه چې د موږ د راتګ یو هدف او مقصد هم دا ده چې موږ د الله تعالی عبادت وکړو، د الله تعالی طاعت وکړو. نو لومړی د پوښتنې ته راځو چې د کوم ځای نه راغلي یو. موږ خو په دې باندې باور لرو چې الله تعالی زموږ خالق ده، الله تعالی زموږ رازق ده، او په دې کې هیڅوک هم شک نه لري. حتی هغه کسان چې هغوی مشرکان دي، هغوی هم په دې رابطه باندې هیڅ شک نه لري چې الله تعالی زموږ خالق ده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. کله چې د مشرکانو نه هم څوک پوښتنه وکړي چې من خلق السماوات والارض، آسمانونه او ځمکه چا پیدا کړي دي، لیقولن الله، نو دوی وایي چې د الله تعالی پیدا کړي. دې ته توحید ربوبیت هم وایي، یعنی په دې معنا باندې چې الله تعالی خپل خالق ګڼل، الله تعالی خپل رب ګڼل، الله تعالی خپل مالک و رازق ګڼل. دغه فلسفه او دغه باور او دغه یقین درلودل باید موږ په سر کې ولرو او په دې باندې یقین او باور ولرو چې الله تعالی موږ او تاسو پیدا کړي او ټول انسانان پیدا کړي. نو د څه شي نه پیدا کړي او څنګه پیدا کړي، نو په دې رابطه باندې د قرآن کریم آیاتونه موجود دي او موږ او تاسو ته
الله تعالی فرمایی یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه الى آخر الآیه. الله تعالی فرمایی چې که تاسو چیرې شک لرئ او شبهه لرئ چې مونږ تاسو دوباره نشو مبعوث کولی، یعنی ځینې دهریان به موجود وي او خلک به موجود وي، کمونیستي عقیدې موجودې دي، هغوی دا وایي چې انسان لکه د ګیا په څیر باندې رازرغونیږي او بالاخره هغه وده کوي او غټیږي او بالاخره وچیږي او له منځه ځي. بیا د هغه نه وروسته کوم بعث کوم بل جهان او بله دنیا وجود نه لري چې هلته د انسان سره محاسبه وشي، نه محاسبه وجود لري. همدغه دنیا ده، په طبیعي شکل باندې موږ پیدا شوي یو او الله تعالی هم د هغوی نه حکایت کوي چې وما یهلکنا الا الدهر، مونږ نه هلاکوي یا نه مړه کوي مګر دا زمانه چې تیریږي، د زمانې په تیریدو سره مونږ غټیږو او لویږو او بیرته له منځه ځو. نو یو هغه کسان دي چې هغوی په دې رابطه باندې شک او شبهه لري یا باور نه لري، نو الله تعالی ورته یو مثال بیانوي، یو دلیل بیانوي، عقلي دلیل بیانوي چې ای خلکو چې تاسو که چیرې په دې کې په شک کې وئ او مشکوک وئ په دې رابطه باندې چې الله تعالی به څنګه د انسانان چې یو خاورې شي او له منځه لاړ شي او بیا دوباره دا څنګه را پیدا کی. نو الله تعالی ورته وایي چې ما خو اول تاسو له هیڅ نه پیدا کړی، یعنی خاوره د تاسو اصل خاوره ده. فانا خلقناکم من تراب، اصلا هیڅ د تاسو اصل موجود نه و، هیڅ شی موجود نه و. نو په احادیثو کې راځي چې حضرت آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا شو. په مختلفو شکلونو احادیث ذکر شوي دي چې الله تعالی خاورې د ملایکو پر واسطه باندې را جمع کړي او بیا مختلفې اوبه را جمع کړي او خاورې په هغه اوبو باندې لمدې شوې، بالاخره ملایکو هغه انسان جوړ کړ او بیا د هغه نه وروسته الله تعالی د انسان یا د آدم علیه السلام سره جوړ. هدف مې دا ده چې انسان په ابتدا کې د خاورې نه پیدا شوی او بیا دغه نسل په نسل باندې انسان چې پیدا کیږي، خو اصل د انسان خاوره ده. په دې رابطه باندې علما یا ساینسدانان وایي چې کوم عناصر چې په خاورو کې دي هغه عناصر کاملا هغه په انسان کې هم موجود دي، یعنی کوم عناصر چې په ځمکه کې وجود لري کاملا ټول عناصر هغه د انسان په وجود کې هم موجود دي. یعنی دینه معلومیږي چې انسان د خاورې د جنس نه ده او د خاورې نه را پیدا شوی. او بل است چې کله وفات هم شي همدې خاورې ته ورځي، همدې خاورې ته ځي. او بل دا ده چې د انسان چې مریض کېږي، کله مریض شي نو دوا باندې جوړیږي او دوا چې ده د انسان د مځکې نه جوړیږي، یا د نبات نه جوړیږي، یا نبات د مځکې نه را پیدا شوی، یا د بل یو عنصر نه جوړیږي چې هغه د مځکې عناصر دي. نو مرض څه ده؟ مرض یو نقص ده چې په انسان کې را پیدا کیږي. انسان بدن یو نقص پیدا کوي، یو کمبودی پیدا کوي، نو انسان مریض شي. خو بیرته چې هغه اجزا او عناصر چې په دې بدن کې کمبود یې پیدا کړی ده بیرته د ځمکې نه تکمیلیږي، دوا د ځمکې نه جوړیږي. هدف خبره اوږده نه شي، یعنی انسان د خاورې نه پیدا شوی او الله تعالی پیدا کړی. موږ په دې باندې باور لرو او په دې باندې یقین لرو، ځکه چې هیڅ شی بې د خالق نه نشي پیدا کېدی. په دې رابطه باندې د دهریانو نظر هم موجود ده. هغوی دا وایي چې انسان په یو تصادف کې پیدا شوی، یا انسان خود به خود پیدا شوی ده. هیڅ کوم خالق وجود نه لري او کوم څوک وجود نه لري ثانیه چې انسان پیدا کړی. بله، ډېره زیاته مننه استاد. بیا هم تاسو ته به راځو، ستاسو ښکلو ویناو ته او ستاسو ښکلو نظریاتو ته. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو، تاسې همداوس مهال د هلال د نړیوالې تلویزیوني شبکې لیدونکي یاستئ چې دا خپرونه همداوس مهال په لایف یا هم په ژوندۍ بڼه نشریږي. کولی شئ چې په 02911 شمېرې له موږ سره اړیکه ونیسئ. یو اړیکه له موږ سره په لاین کې ده. السلام علیکم. و علیکم السلام. بیننده عزیز، خوش آمدین به برنامه خودتان. سلامت باشین، زنده باشین. یک سوال داشتم از جناب استاد، امروز میخواستم مطرح کنم. بله، سوال شما را میگیریم. ما اول قبل از همه بگوییم که اسم گرامی شما و از کجا تماس گرفتین؟ اسم ما نوید است، از شهر بغلان تماس گرفتم. بسیار خوب نوید برادر، بفرمایید سوال شما را میشنویم. سلامت باشین. یک موضوع داشت که خلاصی هم این سوال کردم، متاسفانه جواب جاسوس نشد. بله. یکم یک نظر استادم میگیرم در ارتباط طلاق هست. خب.
یا مثلا کسی خانم که بعد از منازعه و جمع جدال عصبانی میشه، بله طلاق هستی 3 مرتبه بله طلاق هستی در یک معنی. بله این موضوع را اگر دوست جوابش اگر بودن بهتر بشه، مال جواب کنم جواب مختلف میشن در نظر ارجح و راجح کدام درست باشه. سلامت باشین، بخیر باشین از این که سوال کردین. انشاءالله شما بیننده باشین، حتما جناب استاد با شما پاسخ مناسب را ارائه خواهد کرد. تشکر از شما. ممنون از دوست عزیز ما نوید جان که اینا تماس گرفتن و سوالشان را با ما شریک ساختن. بیننده عزیز، برنامه فقهی برنامه خود شماست که فعلا به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش می شود. شما میتونین که با شماره 0789 11 18 19 تماس بگیرین و سوالاتان را با ما شریک بسازین. البته موضوع برنامه هم رابطه به یک موضوع خیلی مهم که ما هر روزه به اون نیاز داریم، یک موضوع حیاتی است که فلسفه عبادت در اسلام و بالاخره در زندگی ما که ما با همچو قضایای مهم که هر روزه به او سر و کار داریم را بفهمیم. بازم یک تماس دیگری روی خط داریم. السلام علیکم. خب با کمال تاسف که تماس بیننده عزیز ما قطع شد، بشه که دوباره تماس بگیرن، یک موقعیت خوبی را انتخاب بکنن و سوالشان را با ما مطرح بسازن. تماس دیگری روی خط داریم. السلام علیکم. علیکم السلام جناب محترم. سلامت باشین، بخیر باشین دوست عزیز. اسم گرامی شما و از کجا تماس گرفتین؟ یک بار دیگر بگوین کی و از کجا؟ جناب محمدی سیب از پروان. از پروان زیبا خوش آمدین. بفرمایید دوست عزیز. بخیر باشین جناب محترم. شما هم سلام خاص به استاد محترم. یک سوال داشتم درباره قضای مبرم و قضای معلق، یک معلومات برام بده استاد محترم. خب قضای مبرم و قضای معلق درست از دوست عزیز. ما سوال شما را بله. فلسفه ویتر، همین ویتر نماز ویتر پیغمبر علیه السلام بعد ما شنیدیم که میگن فرض از جانب خداوند و واجب از طرف جبرائیل و سنت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. همین که همین نماز ویتر بعد پروردگار خوانده شده یا خود پیغمبر خدا خوانده که واجب شده. همین برام معلومات میداد. سلامت باشین. تشکر از شما. سرفراز باشین. بخیر باشین. سلام علیکم. خب تشکر از دوستای عزیز ما که تماس گرفته بودن. جناب استاد تاسو مخکې د دهریانو څخه یادونه وکړله. د دوی په اړه باندې یو مشهوره وینا ده هم ده چې دوی وایي هر هغه څه چې په سترګو نه لیدل کېږي بینان موږ ایمان پې هم نه لرو، ځکه چې الله تعالی په سترګو نه لیدل کېږي نو هغه هم موجود نه دی. خو آیا تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟ ځکه ډېر داسې شیان دي چې په سترګو نه لیدل کېږي، حال دا چې هغه وجود لري. بالکل دا خو یو پخوا خو دا خبره به لږ معقوله وه، یعنې هغه څه چې نه لیدل کېږي هغه باید ونه منل شي، ځکه چې تکنالوژي او ساینس دومره پیشرفت نه و کړی چې هغه شیان هم درک کړي او پیدا یې کړي چې هغه نه لیدل کېږي خو موجود دي. په دې د مثلا د اعمالو د وزن په رابطه باندې به هم دا خبره بعضې دهریانو یا هغه کسانو چې د دین نه منکر دي مطرح کوله چې اعمال څنګه وزن کېږي، اعمال خو جسم نه لري. نو په اوس وخت کې موږ ګورو چې هوا وزن کېږي، حرارت وزن کېږي او دا شیان موږ جسم نه لري خو وزن کېږي. همدارنګه د الله تعالی په رابطه باندې الله تعالی یو ذات ده چې موجود ده خو په سترګو نه لیدل کېږي. موږ ډېر داسې شیان لرو. موږ مثلا عقل کله وایي چې عقل یو خو مغزه دي، دا مغزه خو د عقل ځای ده. بله مثلا عقل موږ لرو خو لیکن عقل نه وینو. روح ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. بله د تا نه د روح په رابطه باندې یا رسول الله پوښتنه کېږي، خو روح چې ده هغه د الله تعالی د امر او د حکم په واسطه باندې پیدا شوی ده او تاسو د هغه په حقیقت باندې نه پوهېږئ. تر اوسه طب د دې په حقیقت باندې نه ده پوه شوی. کله وایي چې دا وینه کیدی چې دا هغه وي روح وي، خو بیا وایي چې د انسان په بدن کې وینه موجوده وي خو انسان نه منځه ځي.
یا د اکسیجن چې تنفس کوي دغه کیدای شي روحي، خو لیکن کله چې خوله او پزه بنده کړي اکسیجن نور هم په بدن کې پاتې خو بیا هم سړی له منځه ځي. نو روح داسې یو شی ده چې تر اوسه انسان نه ده درک کړی او نه یې په سترګو لیدی شي، نه یې حس کولی شي، نه یې میکروسکوپ لیدلی شي، نه یې ځای پیدا کولی شي چې دا اوس په کوم ځای کې ده. ځکه مونږ وایو چې روح یو مجرد شی ده، یو مرکب لرو. مرکب هغه شیانو ته ویل کېږي چې هغه ځای ولري، هغه تقسیم شي او هغه امتداد یا هغه ولري. امتداد په دې معنا باندې چې طول، عرض او عمق ولري. او همدارنګه هغه ته اشاره وشي، حسي اشاره چې دغه مثلا تلیفون ده مونږ ورته اشاره کوو، قلم ده ورته اشاره کوو، انسان ده ورته اشاره کوو. خو روح ته مونږ اشاره نشو کولی چې په کوم ځای کې ده، چیرته ده، چیرته څنګه اشاره ورته وکړو. مجرد ده. الله تعالی هم د منطقیانو اصطلاحګانې دي چې الله تعالی هم یو د مجرداتو نه ده. نو دا مجرد شیان ځینې داسې شیان دي چې هغه غیر د الله تعالی نه، لکه تاسو چې ویل چې مونږ یې په سترګو نشو لیدلی. په دې رابطه باندې د مونږ یو استاد خبره کوله په مکتب کې، ما چې مکتب ویلې په اووم یا اتم صنف کې وو، نو د هغه د وینا مطابق هغه ویلې چې د مونږ یو استاد وو، نو هغه هم د اتا خبره مونږ ته کوله د کمونستانو په دور کې چې کله روسان افغانستان ته راغلي وو. نو ویل به چې کوم شیان چې تاسو په سترګو نه وینئ په هغه باندې د وجود او د عدم حکم مه کوئ، چې هغه موجود ده معدوم ده، چې شته یا نشته. مثلا مونږ ته مثال راکړه چې د دې کوټې نه اخواته یا د دیوال نه اخواته که څه باسکیل ولاړ یا موټر ولاړ، مونږ حکم نشو کولی چې مونږ دلته یو تر په هغه باندې علم نه لرو چې هغه شته یا نشته، ځکه چې نه وینو. نو هر وخت چې ورغلو د دروازې نه ور ووتو، د دیوال اخواته ورغلو، که موټر ولاړو بیا به حکم وکړو چې موټر شته یا باسکیل شته. نو د مونږ استاد ویل چې ما لاس پورته کړ، استاد ما ورته وویل چې استاد زه یو سوال لرم. ما ورته وویل اول مخکې نه چې سوال مطرح کړم، اگر چې د استاد سره بې ادبي په کار نه ده، خو هغه ویل چې دا عقیده خرابه وه. نو ما ورته وویل چې استاده ته لیونی یې. نو بیا هغه راته ویل چې ولې لیونی یم، غوسه شو یا په قهر شو. ما ورته وویل چې استاده زه خو د تا عقل نه وینم، بس د تا د فرمول په اساس باندې کوم شی چې مونږ نه وینو په هغه باندې مونږ حکم کوو چې نشته یا وجود نه لري. نو څوک چې عقل ونه لري هغه لیونی یا بې عقلي، نو مونږ حکم کوو چې ته بې عقل یا لیونی. نو د تاسو د سوال په رابطه باندې یعنی دهریان په دې نظر باندې دي چې د انسانان او د کائنات په خپله پیدا شي. په دې رابطه باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله هم یو مشهوره مقوله ده. جناب استاد همدغه مقولې چې د لنډې دمې وروسته راځو، ګرانو لیدونکو اوس هم یوه لنډه دمه لرو. له لنډې دمې وروسته بیا هم زموږ بحث دمه لري، له موږ سره پاتې شئ. بیننده‌های عزیز، باز هم به برنامه فقهی به همه شما خوش آمدید میگیم. شما فعلا بیننده برنامه فقهی هستید که به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش می شود. البته اگر خواهان هستید که تماس بگیرید میشه با شماره 0789 11 18 19 تماس بگیرید و سوالات و استفسارات فقهیتان را با ما شریک بسازین. بحث امروزی ما هم خیلی بحث مهم رابطه به فلسفه عبادت در اسلام است و این موضوع را فعلا به بحث و بررسی میگیریم. بازم خوشبختانه یک تماسی روی خط داریم. البته قابل یادآوری است هنگامی که تماس میگیرین یک جای خوب را انتخاب بکنین و با صدای مناسب صحبت بکنین. تکرار برنامه را هم فراموش نکنین. میشه که تکرار این برنامه را از طرف شب ساعت 10 تا 11 مشاهده بکنین. خب تماسی روی خط داریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. دوست عزیز خوش آمدین. اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله. خب دوست عزیز تماسشان قطع شد. دوست عزیز هنگامی که تماس میگیرین یک جای خوبی را انتخاب بکنین. جناب استاد تاسو مخکې له وقفې څخه په دې باندې بحث کوو چې
ډېر داسې شیان دي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي ولې شتون لري. حتی کیدای شي هغه شیان چې په سترګو نه لیدل کېږي هغه د هغه شیانو چې لیدل کېږي تعداد یې ډېر زیات وي. کولی شي تاسو یو څو نور مثالونه هم ذکر کړئ؟ د دې په رابطه باندې نور مثالونه هم یعنې شته. ځینې شیان مونږ نه وینو. یو خو دا ده چې اصلا مونږ یو قسم شیان دي چې هغه واړه دي ډېر، یعنې ډېر واړه دي. واړه شیان مونږ په سترګو نه وینو خو هغه موجود دي. د هغه علت دا ده چې د مونږ سترګې نشي کولی چې دومره واړه شیان وویني، لکه جراثیم، بعضې میکروبونه، وایرسونه مثلا لکه د کرونا وایرس ده، دا اوس مونږ یې نه وینو خو لیکن په میکروسکوپ باندې لیدل کېږي. دې ته مجرد نه ویل کېږي، دا یعنې هغه شیان دي چې په وسایلو سره مونږ کولی شو چې ووینو. خو یو قسم داسې شیان دي چې ما مخکې مثال ورکړ چې هغه مجرد دي، مجرد یعنې مرکب نه دي، یو شی ده او یو شی هغه انقسام نه قبلوي. چې کله انقسام قبول نه کړي تقسیم نو هغه لیدل کېږي هم نه. د روح مثال هم ورکړم، همدارنګه بل مثال د برق مثال مونږ ورکولی شو چې برق یو داسې شی دی چې مونږ هغه په سترګو نشي لیدلی، خو کله که سړی لاس وروړي نو هغه سم ټکان ورکوي. او په دې رابطه باندې یعنې ډېر حکایات هم ذکر شوي دي چې دا ډېر قوي او پیاوړی شی ده. نو دغسې مثالونه په نړۍ کې مونږ وینو او شته دي چې هغه مثلا د خپله اکسیجن چې اکسیجن، هایدروجن، کاربن دای اکساید، دا ټول یعنې ذرات او هغه چې دي په هوا کې، دا هغه شیان دي چې مونږ یې نشو لیدلی، تنفس کوو یې هم خو بیا هم مونږ په دې باندې حکم کوو چې هغه شته. نو په دې رابطه باندې چې یعنې د دې مطلب د دې خبرو دا ده چې الله تعالی موجود ده او کله چې الله تعالی موجود شو نو الله تعالی زموږ خالق ده، په دې باندې باور لرو. الله تعالی مونږ او تاسو پیدا کړي یو. د دې په رابطه باندې ما د امام ابو حنیفه رحمه الله د یو مناظرې یا یو قول په رابطه باندې خبره کوله چې یو مشهوره ده، په کتابونو کې لیکل شوې ده او د عبدالکریم زیدان هم دغسې یو واقعه رانقل شوې ده چې هغه د یو دهري سره مقابله ایښې وه یا مناقشه او بحث چې مونږ او تاسو به بحث کوو، مناظره به کوو، مناقشه به کوو چې په دې خبره باندې بحث وکړو او دلایل ووایو چې الله تعالی شته او که نه شته. نو دهري یا د الله تعالی نه یو منکر انسان هغه ورته وویل چې په یو وخت کې یا یو ساعت به مونږ او تاسو تعین کړو، په دې وخت کې به دواړه سره کینو. نو خلک یې هم راوغوښتل 2 بجې مثلا د ماسپښین فرض کړو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله قصدا یو 2 ساعته وروسته ورغی. نو چې هلته ګورو هغه دهري یا هغه د الله تعالی منکر انسان خلکو ته وایي چې دا د مسلمانانو امام ده او د په خپله وعده باندې وفا ونه کړه او دا اوس مونږ ته مناظرې ته راغلی. دا به څنګه مناظره وکړي او څنګه به مونږ سره خبرې وکړي چې دا په خپله وعده باندې وفا نه کوي. او وعده باندې وفا کول خو د مسلمانانو دپاره یو لازمي خبره ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله معذرت وغوښته، ویې ویل خو هغه هسې یو خیالي یو شی جوړ کړي ځان سره تر څو په دې طریقه باندې هغه دهري او په حکمت سره پوی کړي. نو ورته ویې ویل چې متاسفانه یا بخښنه غواړم، زه په دې خاطر وروسته شوم چې زه د کور نه راتلم، زموږ د کور او د دې ځای په منځ کې سیند ده او په دې سیند کې ته چې راورسېدم په دې وخت کې کښتۍ نه وه. 1 ساعت منتظر شوم او کښتۍ رانغله. بیا تصادفاً یوه ونه راچپه شوه او بالاخره اره شوه او بیا هغه تختې سره میخ شوې او جوړې شوې او د هغه نه یو ډېره ښکله کښتۍ جوړه شوه. او بیا زه پکې راکېناستم، بیا د دې نه چې کوم کښتیوان یا په اصطلاح د موټر چې موټروان یې د دې کښتیوان چې هغه وچلوي هغه موجود نه و، خپله حرکت را وکړه، زه یې دې خواته راورسولم. نو د دهري په زوره وخندل چې دا امکان لري چې یو ونه راچپه شي او بیا هغه تختې ترې جوړې شي، بیا د هغه نه کښتۍ جوړې شي او منظمه سره بندې شي. دا خو عقل هېڅ دا خبره نه قبلوي چې یو شی بې د نجار نه یا کښتۍ بې د نجار نه رامنځته شي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل چې زما هدف هم دا ده چې تاسو یوه وړه کښتۍ د تاسو عقل دا نه مني چې هغه بې د نجار نه یا صانع نه یا د یو جوړونکي نه هغه نشي را موجودېدی. نو بیا څنګه تاسو دا تصور کوئ یا دا په دې باندې قناعت کوئ او دا خبره منئ چې دغه کائنات او دغه اسمانونه او مځکې چې په دې منظمه توګه باندې الله تعالی جوړ شوي دي دا بیا د یو صانع یا د یو خالق نه رامنځته شي. نو ټولو خلکو
د دهري ملامت کړ چې واقعا ته د یو کښتۍ په رابطه باندې دا تصور نشي کولی، نو د دې کائناتو په رابطه چې تصور کوي نو دا دې ته سفسطه وایي. سفسطه دا معنا چې د عقل نه خالی یو باور او عقیده چې عقل په هغه باندې باور نشي کولی. نو دغسې د عبدالکریم زیدان هم په دې رابطه باندې کتابونه لیکلي. هغه یو موضوع کې وایي چې خبره اوږده نشي، په تخته باندې خط لیکه، نو په همدې د الله په رابطه باندې یا د معبود او د رب په رابطه باندې بحث کوو چې الله تعالی موجود ده. نو کوم چاته نه سوال وکړي چې دا څنګه امکان لري یا دا کائنات خپله نه دی پیدا شوي او ذات وجود لري چې دا کائنات پیدا کړي دي. نو کوم کس نه سوال وکړو نو دا دغسې عملي توګه باندې جواب ورکړه. دا خط چې لیکي په تباشیر باندې، نو وایه تاسو دا منئ چې زه دا خط لیکم، دا خط چې اوس ولیکل شو مخکې د دې نه چې مونږ راشو دلته یو خط لیکل شوی وي او په دې رابطه باندې مونږ فکر وکړو چې امکان لري چې دا خط په دې شکل باندې لیکل شوی چې د غرونو نه یا د یو ځای نه سپینې سپینې ذرې راپورته شوي په خپله باندې او هغه راغلي په دې تخته باندې چسپېدلي او بیا په ډېره منظمه توګه باندې د هغه نه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم یو خط جوړ شوی. دا څوک مني که نه مني؟ نه مونږ عقل خدا نه مني چې خپله ذرات راپورته شي، سپین ذرات، او دلته بیا په منظم حروفو په شکل باندې هغه ولیکل شي او جوړ شي. خامخا یو کاتب یا یو لیکونکی به وي، هغه به دا خط لیکي. نو عبدالکریم زیدان وایي چې ما هم ورته وویل چې دغه وړوکی یو بسم الله لیکل چې ډېر عادي یو کار ده چې دا بیا د کاتب نه او لیکونکي نه رامنځته کېږي، نو څنګه به دغه لوی کائنات بیا د خالق نه را پیدا شي. نو هدف مې دا ده چې په دې باندې مونږ عقلي دلایل لرو، هم نقلي دلایل لرو چې الله تعالی خالق ده، مونږ او تاسو پیدا کړي. خو ولې پیدا کړي؟ په دې رابطه باندې ډېر آیاتونه موجود دي چې خود انسان د الله تعالی خلیفه ده په مځکه کې. د دې لپاره پیدا شوی ده چې دنیا هو الذي خلقکم من الارض واستعمرکم فیه. الله تعالی تاسو د دې ځمکې نه را پیدا کړي، واستعمرکم فیه، او په دې ځمکه کې تاسو ته استعمار درکړی. استعمار دا معنی چې طلب د امارت د تاسو نه کوي، چې تاسو باید د ځمکه جوړه ژوند ستاسو لپاره آباد، دنیا آباد ګرځولې او تاسو پکې آباد کړي. یعنی چې تاسو د تاسو نه طلب د استعمار کړی. استعمار طلب د امارت، طلب د بینایی، یعنی چې تاسو د ځمکه آباده کړئ. نو انسان خلیفه ده د الله تعالی چې په دې ځمکه به آبادوي، په دې ځمکه کې به د الله تعالی قانون وإذ قلنا للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفه. کله چې الله تعالی ملائکو ته وویل چې زه په دې ځمکه کې خلیفه، وی نه ویل چې یو بنده خپل، وی نه ویل چې مثلا یو استازی، بلکې خلیفه دې ته وایي چې د نماینده، یعنی چې کوم څوک هغه خپل نماینده وټاکي، کوم کارونه چې هغه ته وایي، کوم اوامر چې هغه ته کوي، هغه باید په صحیح توګه باندې عملي کړي. نو انسان د الله تعالی خلیفه ده په ځمکه کې چې الله تعالی څه ورته ویلي هغه باید عملي کړي، د الله تعالی عبادت وکړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. همدغه د مونږه د موضوع سره تړاو لري چې انسان د همدې دپاره پیدا شوی دی. د انسان د پیدایښت فلسفه او هدف او مقصد هم دا ده چې د الله تعالی عبادت وکړي. بیا عبادت څه معنا لري؟ هغه یو شامل مفهوم لري، یو وسیع مفهوم لري. چیرته ځي د انسان، چیرته ځي؟ او دا درېیمه پوښتنه ده، چیرته به مونږ او تاسو ځو؟ بالاخره زمونږ معاد چیرته ده؟ بله جناب استاد، په تاسو څخه ډېره زیاته مننه. همدغې موضوع ته به راځو. البته بینای عزیز فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم. بعد از وقفه کوتاه باز هم برنامه ما ادامه داره، با ما باشید. بیننده عزیز، باز هم مجددا به همه شما خوش آمدید میگیم. البته اگر میخواین که تماس بگیرین میشه با شماره 0789 11 18 19 تماس بگیرین. یک تماسی روی خط داریم. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. دوست عزیز خوش آمدین. اسم گرامی شما و از کجا تماس گرفتین؟ رسم ما دستگیر تظاهرات پنجشیر و تماس گرفتیم. بسیار خوب، سلامت باشین. بفرمایید سوال شما رو میشنویم. سوال ما مورد تلفن نکنید، اما حقانیت جادو چقدر است؟ یعنی شما بگین که آیا سحر جواز داره نداره، درست؟ بله درست است. سلامت باشین دوست عزیز. تشکر از شما. سوالی بعدی اگر داشته باشین.
خب صدای ما را دارین؟ سوال بعدی اگر داشته باشین. سلامت باشین، بخیر باشین، شما بیننده باشین. جناب استاد بر شما خواهد گفت. تشکر از برادر عزیز ما. سوالی داشتن رابطه به حکم سحر که آیا سحر وجود داره نداره و جواز داره یا هم نداره. بر صورت انشالله در لابلای برنامه در دقایق بعدی برنامه حتما جناب استاد به شما خواهد گفت. شما بیننده تلویزیون هلال هستید که این برنامه فعلا به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش می شود. تکرار برنامه را هم فراموش نکنین. تکرار برنامه ساعت 10 شب تا ساعت 11 می شود که بیننده باشین. موضوع برنامه هم رابطه به فلسفه عبادت و همچنان. حالا میم به این که جناب استاد عبادت انواع چشیدی یا بهترین عبادت کوم عبادت تویل شو که بلند توگه متوی د انواع په رابطه باندې مخکې د دې نه چې موږ د انواع ته راشو چې تعریف وکړو د عبادت به انواع هم ترې نه معلومیږي. انواع اصلا عبادت معنا مفهوم ده چې عبادت یا تعبد یا عبادت چې په کومه الفاظو کې د عین ب دال کلمه یعنی حروف موجودی هغه د نهایت فروتنی، نهایت تذلل، نهایت عاجزی دیتا عبادت په لغت کې ویل کی. یعنی یو سړی چې ډېر عاجزي وکړي، ډېر تذلل او ډېر ځان ټیټ وبولي په یو چا باندې دیتا عبادت ویل کی. ځکه په دې خاطر باندې عبد یا غلام ته په عربي کې عبد وایي، ځکه هغه د خپل بادار نه خپل ځان ډېر کته بولي. نو په لغت کې عبادت دیتا وایي چې انسان د الله تعالی په وړاندې د کاملا تضرع، عاجزۍ، فروتنۍ او ځان ټیټ ګڼلو ترڅنګ د الله تعالی سره په نهایت محبت د الله تعالی پیروي وکړي، دې ته عبادت ویل کیږي. یعنی دا یو معنا ده. یو معنا یې دا ده چې د الله ټول هغه کارونه چې په دې کې هغه د انواع خبره هم را مطرح کیږي چې ټول هغه کارونه چې هغه د الله تعالی سره د محبت پر اساس باندې ترسره کیږي او په هغه کې نهایت عاجزي او تضرع او تواضع وي، هغه ته عبادت ویل کیږي. نو په دې تعریف په اساس باندې مونږ د عبادت انواع تنها تعبدي کارونو ته مونږ عبادت نشو ویلی. هغه هم عبادت ده لکه لمونځ، روژه، یو د مونږ دغه عبادات دي چې تعبدي عبادات دي. نور ټول کارونه هر څه چې مونږ په ژوند کې ترسره کوو، که هغه اجتماعي کارونه دي، که هغه د یو چا سره کومک کول دي، که هغه د یو چا سره محبت کول دي، که چا سره بغض کول دي، که د چا سره دوستی کول دي، ټول کارونه چې هغه یا مأمور کارونه وي، هغه کارونه وي چې مونږ په هغه باندې مأمور شوي، یا مباح کارونه وي او مونږ د الله تعالی د رضا دپاره ترسره کوو، دې ته عبادت ویل کیږي. نو عبادت انواع یو په یو لحاظ باندې یو زبانی عبادت ده په د خپله د انسان په بدن کې، یو د بیرون په ارتباط باندې هم بیا عبادت انواع لري. د انسان د بدن په اساس باندې یا په اعتبار باندې ځینې عبادات دي چې قولی عبادات دي، د الله تعالی ذکر، لا اله الا الله ویل، تشهد یعنی شهادت د اسلام شاهدی او گواهی ورکول چې زه مسلمان یم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول. هر څه چې موږ په خوله باندې وایو او د الله تعالی رضا مو ترېنه هدف وي او مباح او صحیح ویناوې وي، هغه ته موږ عبادت وایو. د سترګو عبادت هم موجود ده چې موږ په سترګو باندې د نامحرمو نه سترګې وساتو او په هغه باندې هغه څه وګورو چې هغه مباح او جواز ولري. د قرآن تلاوت، قرآن ته پې وګورو، د تلویزیون یو ښکلې برنامې ته وګورو، نور ښه شیان په دې باندې وګورو. همدارنګه د زړه عبادت موجود ده د انسان د بدن په اعتبار باندې، یعنی په دې معنا باندې چې مونږ په زړه کې هم ځینې عبادات لرو. هغه قلبي عملونه چې هغه مثلا محبت ده، کرکه ده، دا په عبادت کې مثلا مونږ د الله تعالی سره مینه لرو، دا یو عبادت ده. مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لرو، دا عبادت ده. مونږ د یو مسلمان سره محبت لرو، دا عبادت ده. مونږ د کافر نه کرکه لرو، دا عبادت ده. ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه جناب استاد. ګرانو لیدونکو، برنامه هم د اوس مهال په لایف هم په ژوندۍ بڼه نشریږي. تاسې هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. جناب استاد ډېره زیاته مننه، تاسې د عبادت په انواع باندې خبره وکړله. که راشو د نوید رور پوښتنې ته. برادر ما نوید از بغلان تماس گرفته بودن و گفتن که در حالت قهر و خشم و عصبانیت اگر کسی
به خانم خود طلاق بدهد دیجا آیا طلاق واقع می شود یا هم واقع نمی شود؟ در حالت جدل در یک مجلس 3 بار کلمه طلاق را به زبان بیاورد چه حکم دارد؟ اینجا دو مسئله مطرح شده. یک مسئله قهر مطرح شده و دوم بله. مسئله 3 طلاق البته در یک مجلس مطرح شده. در رابطه به طلاق در غضب یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که لا طلاق فی اغلاق، لا طلاق فی اغلاق، طلاق در حالت اغلاق وجود نداره. اغلاق علما تفسیر کرده اغلاق انسان، اغلاق از غلق گرفته شده، مغلق یعنی یک چیزی که بند باشه، یعنی به این معنی که انسان قهر شوه، تو غضب شوه که کاملا عقلی او بند شوه، هیچ چیزی را درک کرده نتونه. این اغلاق را باز علما تفسیر کرده. اغلاق به این معنی که انسان خوب و بد در او حالت نشناسه، کسی را نشناسه، اینقدر قهر شده باشه که خوب و بد نشناسه و خراب و خوب را نشناسه و حتی درک نکنه که پیشروی ما کی استاد است. یعنی اینقدر حالت غضب حتی باشه. کلمات را هم کلماتی که بسیار خوب امیرم گفته که بعد از او مثلا او که به خود بیایه به اصطلاح از او پرسیده شوه که تو چی گفته بودی، او میگه والا فکر من نشده که ما چی گفتیم. یعنی حتی اینقدر قهر شده بود که او بعد از او که حالتش خوب شوه، قهرش از بین بره، از او پرسان شوه که تو در قبلا چی گفتی، بگویه که والا فراموش کردم، به یادم نیست که چی گفتم. یعنی این حالت خب بسیار نادر است و بسیار کم است و اصلا زیاد شاید امکان ممکن نباشه. بسیار در کدام نفری که یا مشکل عصبی بیشتر داشته باشه و قهر بیشتر داشته باشه و تو یک حالت بالای بیایه، اما دیگه در انسانان عادی تو یک حالت تصوری تو حالت بسیار کم است. پس در این رابطه غیر از امام ابو حنیفه رحمه الله نظر جمهور علما امی است که در حالت اغلاق، در حالتی که انسان به میتو حالتی برسه که بسیار قهر باشه که وقتی که از قهر خود دور شوه، امی که شما گفتین، از او پرسیده شوه که شما چی گفتین، بگویه که من نمیفهم که چی گفتم یا نفهمیدم که چی گفتم، در این حالت طلاق واقع نمیشه. یک مسئله ای است که اگر قهر به این حالت رسیده، باز باید 3 نوع قهر کرده. یک حالتی است که اصلا گپ خود فراموش کرده باشه و جانب مقابل خود را نشناسه که کی در پیش روی ما استاد است. و حالت دوم ای که از این که در کمتر باشه و بشناسه و آدم بشناسه و قول خود را کم به یاد داشته باشه، تفکیک بکنه. و یک حالت بسیار عادی قهر است که در این حالت اول طلاق واقع نمیشه، اما در حالت دوم و سوم طلاق واقع میشه. حالا خودش آدم خودش میفهمه که من در کدام حالت قهر بودم. در این امکان داره که راه برای جور شوه که تو حالت قهر اگر باشه که فراموش کرده باشه همه چیز را. و دوم مسئله طلاق در یک مجلس، این خود جمهور علما، یعنی جمهور علما امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمه الله و جمهور و دیگر علمای اهل سنت و الجماعت به این نظر است، به اساس احادیث پیامبر خدا، کسی که 3 بار طلاق گفت 3 طلاق واقع میشه، کسی که 1 بار گفت 1 طلاق واقع میشه، کسی که 2 بار گفت 2 طلاق واقع میشه، کسی که 3 بار گفت 3 طلاق واقع میشه، در یک مجلس باشه یا در 2 مجلس باشه. اما ابن تیمیه رحمه الله و همچنان بعضی از علمای دیگه از شاگردان ابن تیمیه رحمه الله و یک گروه از علما، تقریبا 6-7 نفر از علما هست، اینها به این نظر هستند که طلاق در یک مجلس اگر 100 بار گفته شود، 3 بار گفته شود، 4 بار گفته شود، او 1 طلاق واقع میشه. و یک قول را از یک صحابی نقل میکنه، یک روایت است که ما در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم ما 3 طلاق را در یک مجلس 1 طلاق حساب میکردیم. یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر بود، کسی که در یک مجلس 3 طلاق میداد، ما او را 3 طلاق نه 1 طلاق حساب میکنیم. وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شد، در 2.5 سال خلافت او کم و بیش، ما هم 3 طلاق را در یک مجلس در یک بار گفتن او را 1 طلاق حساب میکردیم. و همچنان در عصر عمر رضی الله عنه تا 2 سال ما هم 3 طلاق را در یک مجلس 1 طلاق حساب میکردیم. اما عمر رضی الله عنه باز این را تغییر داد، چرا که این واقعات در عصر پیامبر خدا هم پیش شده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم معمولش ایتو بود،
معمول تو بود که در یک مجلس 3 بار طلاق داده شد و او یک طلاق حساب میشد. اما بعضی افرادی که زیاد سهل انگاری میکرد و همیشه همه تو ببند و بار به اصطلاح گفتن نمیتونیم، یعنی عادی بودن با این گپ ها و توجه بیشتر نمیکردن. بعضیشون که می آمدن و می گفتن که یا رسول الله ما در یک مجلس 3 طلاق دادیم، برای پیامبر خدا برش می گفت که 3 طلاق شد. برای او شخص را دیده فیصله میکرد. تو فیصله ها به شکل انفرادی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که اونها آمدن و پیامبر خدا گفتن که ما 3 طلاق دادیم، پیامبر خدا برش گفته که 3 طلاق شده در یک مجلس. اما معمول که در احادیث پیامبر خدا ما میبینیم در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق حساب میشد. اما در کل گفتن که قضیه خطرناک است، نتیجه میایم. البته در عصر عمر رضی الله عنه که وقتی دید که باز همو لاوبالی بودن یا همه تو بی‌توجهی زیاد شد و مردم گفتن حضرت عمر رضی الله عنه در یک چیزی که اونها چی دارن تساهل کرده میتونن و میتونن که اونها از یک راه خوب استفاده بکنن، اما اونها از راه سخت استفاده میکنن. سنت پیامبری است که ما در یک مجلس 1 طلاق بدیم، در یک طهر حتی 1 طلاق بدیم، باز 1 طهر دیگه که تیر شد در طهر دیگه طلاق بدیم. این سنت پیامبر خداست. حالا در یک چیزی که عجله به کار نیست، اونها در این چیزا عجله میکنه دیگه. بعد از اون فیصله ما این است که کسی که در یک مجلس 3 طلاق داد 3 طلاق حساب میشه. این فیصله عمر بود و همه صحابه کرام به او اتفاق کردن. حالی جمهور علما به اساس امور روایاتی که در عصر پیامبر خدا بود که 3 طلاق 3 حساب میشه و همچنان فیصله حضرت عمر رضی الله عنه ای را 3 حساب میکنه. اما یک گپ گفته میتونیم در جایی که یک انسان پشیمان باشه از گپ خود که 3 طلاق در یک مجلس داده باشه و پشیمان باشه، زن هم پشیمان باشه، شوهر هم پشیمان باشه، در این صورت ما میتونیم که از تساهل کار بگیریم و برشان بگوییم که خوی ما فتوا داده نمیتونیم، ما میگیم که مسئله موجود است، اما فیصله به دست ما نیست، فیصله به دست قاضی هست، سارنوال است. اینها باید مراجعه بکنه به قضا و قضا برشان حکم بده. اگر قضا حکم داد به اساس نظر ابن تیمیه و ابن حزم و علمای دیگه، باز اینها امو طلاق واقع نمیشه. اما اگر محکمه برشان فتوا داد یا حکم داد، این راجع میشه به محکمه. یعنی یک فرد نمیتونه که من به حیث یک مولای استاد برای اونها فتوا بدم و یا حکم بکنم، این حکم قابل تنفیذ نیست. حکم محکمه در اینجا قابل تنفیذ است که اینها باید به محکمه بره که از محکمه اینها خط بگیرن که اینها 3 طلاق در یک مجلس دادن و این 3 طلاق به اساس حکم محکمه به 1 طلاق حساب شده به اساس نظر ابن تیمیه رحمه الله. در این صورت مشکل حل میشه، اما به نظر ما عمل نکنه. سلامت باشین، بخیر باشین. از اینکه وقتی برنامه بسیار کم است، به سوال دومی یک برادر ما تماس گرفته بودن که فلسفه وتر حکمش چیست و این فلسفه چیست، چرا واجب است؟ ما خود تقریبا در رابطه به عبادت فلسفه عبادت میگیم. اول خواهی را میگیم که وتر چی هست. وتر یک سنت اول نظر جمهوری است، سنت عملی و قولی پیامبر خداست. یعنی پیامبر خدا هم گفته و هم عمل کرده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما گفته وقتی که شما تهجد میخوانین وتر در آخر بخوانید، وتر در آخر بخوانید و خداوند خوش داره که آخرین نماز یک انسان چی باشه؟ وتر باشه. و پیامبر صلی الله علیه و آله خودش انجام داده. حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله آخرین نمازش وتر بود. بعضی وقت 3 رکعت وتر میخوان، بعضی وقت 1 رکعت وتر. وتر یعنی طاق. بعضی حتی روایت آمده که 5 رکعت وتر خوانده و بعضی روایت آمده که 7 رکعت. خب ما مذهب ما امی حدیث پیامبر خدا را تمسک کرده که 3 رکعت وتر است. امام ابو حنیفه رحمه الله این را واجب میدانه. فلسفه وتر یکی از انواع عبادت است. البته وتر در او قنوت خوانده میشد و فلسفه قنوت امی بود که پیامبر صلی الله علیه و بعضی وقت در نماز صبح هم 1 ماه قنوت خوانده. قنوت عذر و زاری و عاجزی است بله الله تعالی. یعنی در این نماز غیر از این که ما مثل دیگه نمازها همو فاتحه را میخوانیم، تشهد را میخوانیم، یک چیز اضافه دیگه و است که اگر ما با کدام مشکل روبرو باشیم، ما دشمن سر ما حمله کرده باشه، غلبه کرده باشه و ما توان مقابله نداریم، عاجز شده باشیم، قنوت به معنای عاجزی دیگه در امی وتر. یعنی دعاها آمده، چندین دعا آمده.
یعنی ما میتونیم در این وتر ما به خدا بعد از اینکه تکبیر در جمهور علما تکبیر هم در او لازم نمیدونه، یعنی وقتی که صورت خلاص شد یعنی قل هو الله خلاص شد دیگه قنوت شروع بکنه. بعضی روایات آمده که دست بالا بگیره قنوت دعا بکنه، قنوت به معنی دعا هم است، یعنی دعا بکنه. هدف این چیزا را به خاطر نمیگیم که ما از مذهب خود چی شویم، به هدف ما است که فلسفه ایش بیان بکنیم، یعنی دست خود بلند بکنه و دعا بکنه به خداوند که خدایا این مشکلاتی، یعنی به عربی و الفاظ عربی اگر دعای مسنون باشه و چی باشه مأثور باشه از پیامبر خدا، او دعا را بخونه که خداوند ظالم ما را هلاک کن، دشمنای اسلام را هلاک کن و ما را نجات بده. و این دعا این فلسفه وتر یا به خصوص خواندن قنوت در وتر است که ما عاجزی خود را به الله تعالی اظهار میکنیم. تشکر از شما استاد. یک برادر دیگه ما برادر محمدی از پروان تماس گرفته بودن و گفتن که قضای مبرم و قضای معلق چیست؟ این خو یک مسئله اختلافی است که باز طولانی نشه و خلاصه میگیم. مسئله قضای مبرم یا قضای معلق اصلا از کجا نشأت گرفته؟ یعنی به این معنی که اصلا از این نشأت گرفته که انسان مجبور هست یا مجبور نیست، مجبور محض است یا نیست. یعنی به این معنی که خداوند تقدیر پیدا کرده، خداوند تقدیر پیدا کرده، یعنی همه چیزها. اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو کائن الى یوم القیامه. اولین چیزی که خداوند پیدا کرد قلم پیدا کرد. باز برش گفت که نوشته کو، میگه که چی را نوشته کنم؟ میگه نوشته کو که چیزی که از امروز از پیدایش کائنات به وقوع میپیونده تا روز قیامت چیزی که واقع میشه کلش نوشته کو. این تقدیر خداوند است و یک قضای خداوند است. قضای خداوند باز عملی کردن همین تقدیر خداوند ایره قضا گفته. مثلا چقدر عمر داره، چقدر یعنی خداوند یک چیز فیصله میکنه او را تقدیر میگه، باز که این فیصله های خود را جامعه عمل میپوشانه ایره قضا میگه. ایره چی میگه؟ قضا میگه. حال مخالفت قضا میشه، دعا تقدیر تغییر داده میتونه. این مسائل در اینجا مطرح میشه که باز بالاخره فلاسفه علمای اهل سنت و الجماعت نی، فلاسفه بعضی ماتوریدی ها، بعضی متکلمین و بعضی فلاسفه و مناطقه، اینها بالاخره که جوابی خب ما خلاصه گفتم چرا که کلش گفته نشه و کم چی میشه واضح نمیشه. و یعنی اینها که گفتن بعضی جبریه شدن، انسان را مجبور محض میدانن. بعضی گروه های پیدا شدن که انسان مجبور است، چیزی که در تقدیر نوشته شده او امی کار میشه و هیچ کاری از او چی نمیشه. پس به خاطر که مجبور است در آخرت از او سوال و جواب هم نیست. بعضی قدریه شدن. قدریه اونها کسانی بودن که اونها گفتن که انسان اصلا تقدیر وجود نداره، اگر تقدیر وجود می داشت انسان مجبور می شد. پس انسان آزاد است، هر چیزی که میکنه او در تقدیر نوشته چیزی نیست. و اهل سنت و الجماعتی است گفتن که تقدیر هست اما انسان اختیار و اراده خود داره. پس به این خاطر که حال دعا تقدیر تغییر داده میتونه. این سوال مطرح میشد در احادیث آمده یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده الکتاب. خداوند بعضی چیزها را محو میکنه، بعضی نوشته میکنه و الکتاب که تقدیر است او لوح محفوظ است نزد خداست. باز فلاسفه بعضی آمدن که ما دو قسم تقدیر داریم، یک تقدیر مطلق و یک معلق، یا مبرم و غیر مبرم. مبرم یا مطلق و تقدیر را گفته میشه که خداوند مثلا در تقدیر نوشته کرده که فلانه احمد یا محمود مریض میشه و این مریض میشه میموره، مطلق است دیگه. مریض میشه کرونا گفته شده، مطلق گفته شده، هیچ قیدی در این ذکر نشده. مبرم هم برش گفته میشه، یعنی کرونایی را میگیره میموره. صحیح شد. و تقدیر معلق چی را گفته میشه؟ غیر مبرم، یعنی به این معنی که خداوند میگه که محمود مریض میشه کرونایی را میگیره اما این واکسین میکنه جور میشه. صحیح شد؟ نه چی میشه؟ اگر واکسین کرد ای جور میشه، اگر واکسین نکرد ای جور نمیشه، اما واکسین میکنه. یعنی یک شرط او باشه، شرط در او می این نفر مریض میشه دعا میکنه، اگر دعا کرد جور میشه، اگر دعا نکرد جور نمیشه، اما دعا میکنه. ولی هیچ کدام مفهوم واضحی نداره. خب فلاسفه مطرح کرده که تقدیر مبرم معلقی معنا داره که خداوند در تقدیر نوشته کرده که احمد مریض میشه و اگر دعا کرد جور میشه، اگر دعا نکرد جور نمیشه. باز نوشته شده که دعا نمیکنه میموره، یا دعا میکنه جور میشه. پس
معلق به این معنا که خداوند او به فعل انسان تعلق داده باشه. مثلا یک واقعه از علی رضی الله عنه و از عمر رضی الله عنه، البته بسیار مختصر خلاصشه، یک علی رضی الله عنه زیر دیوال نشسته بود، برش دیوال کج بود، او از بلند شد، او طرف در پهلوی یک دیوال دیگه نشست. باز یک نفر برش گفت که اتفر من قدر الله، آیا تو از تقدیر خداوند فرار میکنی؟ باز علی رضی الله عنه برش گفت که افر من قدر الله الی قدر الله، ما از تقدیر خداوند به تقدیر خداوند پناه میبرم. یعنی به این معنا که اینجا تقدیر خداوند به تقدیر معلق باور داشت، یعنی به این معنا که خداوند شاید در تقدیر میتونه نوشته کرده باشه که علی اگر از این دیوار خیست او طرف ششت او زنده میمانه، اگر همینجا باشه این میموره. یعنی به این رقم احادیث بعضی روایات آمده. باز بعضی فلاسفه و علمای منطق اونها گفته که تقدیر ما به دو قسم میکنیم، یک مطلق که خداوند همینجا مثلا به علی نوشته کرده باشه که علی همین دیوار سرش چپه میشه میموره رضی الله عنه، یا نوشته کرده که نه این اگر بلند شد نمیموره، اگر بلند نشد میموره. خب بلند میشه بالاخره نمیموره. این معلق گفته میشه. سلامت باشین. البته یک سوالم به اساس قلت وقت که حکم سحر بود بسیار مختصر که حکم سحر خو حرام است، اما یک کسی که مریض باشه سحر موجود است، یعنی به پیامبر خدا سحر شده، اما اگر کسی بالای سحر شد و او غیر از کسی دیگه که ساحر باشه او علاج خود پیدا نکرد و رو جواز داره که به ساحر بره که امو سحرش برش پیدا بکنه. این جواز داره. البته تفصیل داره که کسی اعتراض نکنه در این رابطه، تفصیلاتی وجود داره که اگر در برنامه دیگه وقت بود باز این سوال مطرح میکنم. تشکر از شما جناب استاد و تشکر از بخش تکنیکی و تشکر از همه بیننده عزیز ما که تا این دم برنامه با ما بودند. تا برنامه بعد که مجددا محضر گرامی شما حاضر میشیم، همه شما را به الله بی‌نیاز میسپاریم. شاد و کامگار باشید.